سینوها 14مه برخه زما اوږد سفر. اوس تر دې وړاندې چې ووایم په نورو هېوادونو کې مې څه ولیدل، غواړم یادونه وکړم چې زما اوږد سفر زما د ټول عمر تر ټولو ښې شپې او ورځې وې او پوهېږم چې نور به دغه ورځې راونه ګرځي. زه په هغه وخت کې ځوان او قوي وم. لمر به راته ډېر روښانه ښکارېده. د ګل وږمې به مې ښکلې او په زړه پورې محسوسولې او ښځې راته ښکلې برېښېدلې. لمر، وږمې، ښځې توپیر نه کوي، خو په بوډاتوب کې انسانان بل ډول ویني. کله چې ما سفر پیل کړه په نړۍ کې د سولې د ټینګښت 40 کاله پوره شوي ول. هر چېرته کاروانونه آزاد ګرځېدل او بېړیو په سیندونو او سمندرونو کې د غلو له ویرې پرته سفرونه کول. کروندګرو د دوامداره سولې له امله له خپلو کروندو ډېر محصولات اخیستل. خپلو مالکینو ته به یې ورکول او هر چېرته اسماني نیل د مصر د نیل پر ځای کروندې خړوبولې. پسونه او غواګانې به په ورشوګانو کې څرېدل او شپنو به په اوږدو لرګیو تکیه کوله چې د خپلو رمو لپاره شپېلې ووهي. د انګورو له تاکونو ډېر محصولات ترلاسه کېدل او د میوې ونې ترې لاندې کږېدلې. له ټولو معبدونو د لوګیو ستنې اسمانونو ته ختلې، ځکه چې په ټولو معبدونو کې پسونه او غویان قرباني کېدل. هر شي خپل عادي بهیر کچ کو. شتمن کال په کال شتمن کېدل او بېوزلي نور هم بېوزله کېدل، ځکه چې خدایانو همداسې ټاکلي وه چې هر کال دې د شتمنو شتمني زیاته شي او بېوزله دې هر کال تر تېر کاله بېوزله شي. زه تصور کوم چې په هغو کلونو کې خدایان هم د کاهنینو په شان چاغ او روغ رمټ ول او ښې شپې او ورځې تېرولې، ځکه چې کله په ځمکه کې سوله واکمنه وي نو د خدایانو کار هم کمیږي او خپل ډېر وخت په استراحت او خوښیو کې تېروي. زه نن د دغه ورځو ارمان نه کوم، ځکه چې ارمان کول د هوښیار او ګرځنده سړي کار نه وي او په ارمان او افسوس سره تېر وخت بیرته راګرځولی نه شو. په تېره بیا که د نستنېدلو وي لکه څوک چې نشي کولی ځواني بیرته راستنه کړي. تر دې وړاندې چې سفر پیل کړم لکه چې ومې ویل ازمیر ته ستون شوم. زما مریه کافتا چې زه ولیدم زما پر لورې رامنډه کړه. له یوې سترګې د خوشحالۍ اوښکې وبهېدلې او ویې ویل نن زما د عمر تر ټولو مبارکه ورځ ده، ځکه چې ته کور ته راستون شوی یې. ما خیال کو چې ته په جنګ کې وژل شوی او زه به دې نور هم ونه وینم. خواشینی په دې وم چې ستا مړی به چېرته وي او څوک به یې مومیایي کړي. خو له ځان سره مې ویل له دې کابله چې ته مړ شوی نو د بېړیو په شرکتونو کې ستا ټوله شتمني به ما ته ورسېږي. نن چې راستون شوې ډېر خوشحاله یم، ځکه چې له تا پرته که شتمن هم وی د هغه پسه په شان به وم چې خپل خاوند یې ورک کړی وي. حال دا چې نن د یو خاوند لرونکي پسه په شان یم. ستا په غیاب کې ما تر هغه ډېر څه نه دي غلا کړي چې ستا په شتون کې مې غلا کول. ډېر هڅه مې کوله چې ستا کور بې عیبه پاتې شي او شیان دې کم نه شي. د لامدې کبله د هماغې ورځې په شان چې له دې ځایه تللی وي اوس هم د یو منظم کور خاوند دی. بیا یې اوبه راوړې، زما پښې راوینځلې، په مخ یې اوبه راواچولې او هماغسې خبرې کولې. ما ورته وویل دومره خبرې مه کوه، د دې پر ځای ولاړ شه او د مسافرت لپاره خپل وسایل برابر کړه، ځکه چې زه نیت لرم اوږد سفر وکړم. کله چې مې کفتا ته وویل زه د سفر نیت لرم نو په ژړا شو او خدایان یې ملامت کړل چې هغه یې ولې پیدا کړی دی. کفتا وویل نه پوهېږم ولې دې دنیا ته راغلی یم چې باید د یوې اوږدې مودې لپاره نیکمرغه پاتې نه شم. ده وویل ما ډېر زیار وایسته چې چاغ شم، اوس چې ته غواړې دغه آسوده ژوند پرېږدې نو زه اړ یم له تا سره ولاړ شم او چې ځم نو بېرته به ډنګر شم. ما ورته وویل ته مجبور نه یې چې له ما سره ولاړ شي، ته همدلته پاتې کېدی شي. کاپتا وویل که ستا سفر یو یا 2 میاشتې وی زه به دلته پاتې شوی وی، خو له دې کبله چې ته غواړې په یو اوږد سفر لاړ شې نو زه مجبور یم چې له تا سره ولاړ شم، ځکه چې که زه در سره ولاړ نه شم او ستا لارښوونه ونه کړم ته به دغه خوسکي په شان یې چې غلو پښې ورتړلې وي او پر خپلو اوږو یې بار کړی وي او خوسکی هېڅ مقاومت نشي کولی، او یا به دغه چا په شان یې چې سترګې ورتړلې وي لار نشي موندلی او په هر ګام کې پر ځمکه لویږي. که زه در سره نه یم نو هر څوک به له خپل وس سره سم ستا سره او سپین زر او نوره شتمني لوټ کړي. خو که زه له تا سره ولاړ شم یوازې به در څخه غلا کوم او زما غلا د نورو لوټلو ښه ده، ځکه چې نور ستا د شتمنۍ د لوټلو پر وخت
هیڅ شي ته پام نه کوي او نو زه به ستا د شتمنۍ په اندازه له تا څخه غلا کوم او تل به ستا د شتمنۍ ډېره برخه ستا لپاره ساتم. آیا غوره نه ده چې همدلته په ازمیر کې په خپل کور کې پاتې شو، خپل خوندور خواړه وخورو، له خپلو سرو سپینو استفاده وکړو او د سفر له خطرو او زحمتونو تیر شو. کاپتا د وخت په تېرېدا سره ډېر بې شرمه شوی و. داسې خیال یې کوه چې ګنې له ما سره شریک شوی او تل به زموږ د خوړو، زموږ د کور او زموږ د سرو سپینو خبره کوله. د دې لپاره چې هغه ته یې ور په زړه کړم چې هغه زما مری دی، زما د شتمنۍ شریک نه دی، او د دې لپاره چې ویې ژړم او د هغه ژړا ښکاره او رښتینې وي. خپله لکړه مې واخیسته، پر ملا او د ولو په منځ کې مې څو ګوزارونه ورکړل او ومې ویل: کاپتا ته چې په غلا دومره عادت شوی، یوه ورځ به په دار وځړول شي او زه به دې وګورم چې ته یې له پښو رازوړن کړی یې. کاپتا بالاخره راضي شو چې سفر ته غاړه کېږدي. د سفر وسایل مو تیار کړل او وخوځېدو. که کاپتا را سره نه وی نو ما د سمندر له لارې له ازمیره ځان لبنان ته رسوم، خو کاپتا ویل چې که هغه ووژنم نو تر دې به غوره وي چې په بیړۍ کې سفر وکړم. زه پر یوه روان تخت سپور شوم، خو د کاپتا لپاره مې یو خر واخیست. د دې کبله چې کاپتا د بدن په شاتنۍ برخه کې ټپ درلود، نو په خره د سپرېدا په وخت کې زګیر ویې کول او یو برخه مزل یې پلی کو. ویل چې پلی تګ د خره تر مزله ښه دی. کله چې لبنان ته ورسېدو ما هلته د صدر لوړې ونې ولیدې او دغه ونې دومره لوړې وې چې که یې ځانګړتیاوې بیان کړم په مصر کې به څوک پرې باور ونه کړي، نو ځکه ترې تېرېږم. د صدر ونو له ځنګلونو ډېر ښه بوی پورته کېده او په ځنګل کې رڼې اوبه روانې وې. ما له ځان سره وویل په هغه ټاټوبي کې چې دومره ښکلې او خوشبویه ونې وي هېڅوک بدبخته نه دي. تر هغه ځایه ورسېدم چې هلته مریان د صدر ونو د غوڅولو په کار بوخت ول. دغه ونې پر اوږو لېږدولې، له غرنۍ لارې ښکته کولې چې د سمندر څنډې ته ورسېږي او له هغه ځایه په کښتیو کې ولېږدول شي. کله چې ما د دغو مریانو ژوبل شوي اندامونه ولیدل چې مچان پرې ناست ول، نو متوجه شوم چې په دغه ښکلي او معطر ځای کې هم کمبختان پرېمانه دي. بیا له لبنانه ووتم او د میتاني هېواد په لور رهي شوم. په میتاني کې کاپتا ډېر خوشحاله و، ځکه د دغه هېواد ته د ننوتو په ورځ خلقو زموږ ډېر ښه هرکلی وکړه او له دې کبله چې دوی پوهېدل کاپتا زما مری دی، نو خوندور خواړه به یې ورکول. کاپتا به ویل ښه به دا وي چې هېڅکله له دغه هېواده ولاړ نه شو او تل همدلته پاتې شو. خو زه چې د پوځي معلوماتو د ټولولو لپاره راغلی وم دلته نه شوی پاتې کېدی او د پوځي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته باید بابل ته لاړ شم. په میتاني کې هغه څه چې زموږ پام یې ډېر ځان ته جلب کړه د ښځو ښکلا وه. ټولې ښځې ښکلې، دنګې او مضبوطې وې او چې پوه به شوې زه مصری ډاکټر یم ما ته به راغلی او د خپلو مېړونو له ساړه مزاجه به یې شکایت کوه. دوی به ویل چې زموږ مېړونه هره شپه له موږ سره ساتیري نشي کولی، له دې امله خفه یو. ما به کتل چې د ښځو د بدن پوستکی دومره سپین دی چې تر پوستکي لاندې په رګونو کې د وینې شین رنګ ښکاره کړي. مصري ډاکټران له ډېره پخوا د مېړونو د مزاج د سوړوالي په معالجه کې ډېر مشهور دي او په هیڅ یو هېواد کې هم د دوی په شان چا د جنسي کمزوري درملنه کولی نه شوه. ما چې به کله یوې ښځې ته د دې ستونزې لپاره درمل ورکول چې خپلو مېړونو ته یې ورکړي نو پوهېدم چې ښه نتیجه یې اخیستې. ښځه به له څو ورځو وروسته راغله او له ما به یې مننه کوله. دوی به ویل اوس یې مېړه هره شپه له هغې سره ساتیري کولی شي. خو زه نشم ویلی چې دغه ښځو چې له ما څخه یې درمل اخیستل خپلو مېړونو ته یې ورکول او که خپلو مینانو یې خوړل، ځکه چې په میتاني کې د ښځو عادت و چې پر خپلو مېړونو سربیره له نورو سړیو سره هم څملي. ما به لیدل چې که څه هم چې ښځې لوړې او ښکلې دي خو لږو به بچیان راوړل او پوه شوم چې خدایانو د میتاني پر ملت غضب نازل کړی، ځکه کله چې ماشومان ونیزېږي نو ډېر ژر به د ملت زیاتره برخه بوډا او سپین سري وي او دغه ملت به ختم شي. سره له دې چې د مېړونو د سوړ مزاج مالجي ښه مشهور کړم، خو د میتاني د یو بوډا شتمن مالجي زما شهرت بشپړ کړه. دغه شتمن بوډا د سر له خوږو کړې ده او ویلې چې تل خپل غوږونو کې د تندر په شان غږونه اوري. ده ویل د میتاني ټولو ډاکټرانو ته ورغلی خو یو هم د ده درملنه نه ده کړې.
یوه ورځ ما ورته وویل چې زما کور ته راشي چې سر یې معاینه کړم. کله چې کور ته راغی هغه مې کېنو او په ګوتې مې دغه د سر بېلابېلې برخې ووهلې، خو ولې د سر یو برخې هم درد نه کوي. بیا مې څټک راواخیست او دغه د سر بېلابېلې برخې مې پرې ووهلې. ده ویل هېڅ نوی درد نه احساسوي، خو د پخوا په شانې په سر کې دننه درد شته. په داسې حال کې چې په څټک مې دغه د سر بېلابېل ځایونه وهل، ناڅاپه هغه سړي چیغه کړه او بېخوده شو. زه پوه شوم چې دغه سر په همدې ځای کې ستونزه لري چې څټک پرې لګېدلی دی. ما هغه ځای په نښه کړه او بیا مې د میتاني ډاکټرانو ته وویل غواړم د دغه سړي کوپړۍ سوری کړم. ډاکټرانو وویل که دغه سر سوری کړې مړ به شي. ما وویل زه ژمنه نه کوم چې هغه به معالجه کړم، خو ویلی شم چې که دغه سړي تومور یعنې دانه دغه له سره وباسم نو ممکنه ده چې ژوندی پاتې شي، خو که یې سر سوری نه شي او دانه ترې ونه ایستل شي نو ارومرو مري. خو طبیبانو نه منله چې دغه په سر کې به تومور وي. بیا مې پخپله له ناروغ سره مشوره وکړه. هغه وویل په دغه سخت او دوامداره سرخوږي سره زه هره ورځ 10 ځله مرم. که مې سر سوری کړي او زه یو ځل مړ شم نو وبژغورل شم. دغه د سر د سوري کولو لپاره مې یوه ورځ معلومه کړه. وټاکل شوه چې څو تنه ځایي ډاکټران هم راشي او زما معالجې وګوري، په دې شرط چې په درملنه کې به هیڅ لاسوښنه نه کوي. پر ټاکلې ورځ ما د طبس د دارالحیات له دود سره سم خپل ټول جراحي وسایل او په خپله ناروغ تطهیر او پاک کړه. لږ سپین زر مې هم برابر کړل چې د سر د هډوکي د جلا کولو وروسته یې په هغه ځای کې کېږدم. بیا مې د ناروغ په رګونو کې اپیم ننیستل چې د درد احساس ونه کړي. له هماغه ځای چې پوهېدم تومور هماغلته دی. د جمجمې د هډوکو یو برخه پوستکی مې له بېلابېلو لورو غوڅ کړه او د ناروغ مغزه راښکاره شول. ناروغ درد نه احساسو او حتی سترګې خلاصې وې. کله چې مغزه راښکاره شول طبیبانو ته مې وویل وړاندې راشئ او ټول ولیدل چې د ناروغ په مغزو کې د یو مرغۍ د هګۍ په اندازه یو تومور موجود دی. ورته مې ویل همدا تومور دی چې دغه سردرد یې رامنځته کړی دی. زه به اوس دغه تومور له مغزو جلا کړم او وروسته مې هغه جلا کړه. په هغه وخت کې چې زه له مغزو د تومور د جلا کولو په حال کې وم، کاپتا چې د جراحۍ ځینو کارونه او قالب نیولې له ما زده کړي ول د جلا شوي هډوکي قالب یې راواخیسته او په هغه کې سپین زر واچول چې د هډوکي په بڼه یو ټوټه سپین زر له دې قالبه راووتل. له دې وروسته چې دغه قالب سوړ شو د جمجمې په سوري مې کېښود. د سر پوستکی مې له یو بل سره نږدې کړه او ومې ګنډه. بیا مې پر سر ملهم او پټۍ کېښوده او له ناروغه مې پوښتنه وکړه چې اوس یې طبیعت څنګه دی. ناروغ ولاړ شو او ما ته یې وویل بیخي سرخوږی نه لري او له څو کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې ځان اسوده او روغ احساسوي. ما ورته وویل تر هغه وخته چې ستا د سر ټپ نوي معالجه شوی باید هغه ونښوروې. تر ټولو ښه خبره دا ده چې ستونی ستغ څملې او څو ورځې استراحت وکړې. دغه سړي زخم ښه شو او هغه بالکل معالجه شو. د دې وروسته چې علاج وشو په دې لټه کې شو چې تیر وخت جبران کړي چې د سرخوږي له کبله ساتیري او عیاشي کولی نه شوه. اوس چې سر جوړ شوی و نو عیاشي پیل کړه. یوه شپه چې د هوا د ګرمۍ له امله د بام پر سر شراب څښل، د ډېرې مستۍ له امله له بامه پر ځمکه ولوېد، سر یې مات شو او مړ شو. خو ټولو په تیره بیا د هېواد ډاکټرانو دا خبره ومنله چې دغه مړینه د نشې له امله وه او زه پکې ملامت نه یم، ځکه چې ما معالجه کړې وه او د درد او مرګ له منګولو مې ژغورلی و. دغه معالجه په میداني هېواد کې دومره مشهوره شوه چې اوازې تر بابل هم ورسېدې. دغه هېواد چې د بابل تر سلطې لاندې دی څو نومونه لري، کله هغه کلده او کله خوسه بلل کېږي، خو زه یې بابل بولم ځکه کله چې د بابل نوم اخیستل کېږي نو ټول پوهېږي چې هدف څه شی دی. بابل هغه هېواد دی چې ډېر ښېرازه او اوار دی، چې سترګې کار کوي، اواره ځمکه لیدل کېږي، غر پکې نشته. په مصر کې مصري ښځې غنم داسې اوړه کوي چې پر ځمکه ګونډې ووهي او ژرندې یعنې میچنې یوه ډبره ګرځوي. خو په بابل کې بابلي ښځې د غنمو د اوړو کولو په وخت کې پر 2 پښو درېږي او د ژرندې دواړه ډبرې د یو بل په مقابل لوري کې ګرځوي چې دا کار د مصري ښځو تر کاره سخت دی. په بابل کې ونې دومره کمې دي چې که څوک یې ووهي
د خدایانو له غضب سره مخامخ کړي. د بابل ټول اوسیدونکي چاغ دي، غوړه ډوډۍ او اوړه ډیر خوري. ما په بابل کې یو ډول عجیب مرغه ولید چې الوت کولی نشي، او دغه مرغه په ډیرو کورونو کې موجود چې نوم یې چرګه و. که څه هم چې د چرګې جسه غټه نه ده، داسې هګۍ اچوي چې اندازه یې د تمساح د هګیو په شان ده، او د بابل اوسیدونکي د چرګې هګۍ خوري. عجیبه خبره دا ده چې چرګه هره ورځ هګۍ اچوي، خو تمساح او نور مرغان په یو خاص وخت کې هګۍ اچوي. د بابل اوسیدونکي د چرګې په هګۍ کې بېلابېل خواړه پخوي، خو زه دغه خواړه نه خورم، بلکې په هغه ډوډیو اکتفا کوم چې پخپله یې پیژنم. بابلیان وایي چې د هغوی ښار د نړۍ تر ټولو پخوانی او لوی ښار دی، خو زه په دې خبرو باور نه کوم، ځکه چې تبس له بابله لوی او پخوانی دی. زه دومره ویلی شم چې د بابل پرتم تر تبس ډیر دی، او د بابل ودانۍ او دیوالونه په تبس کې نشته. په بابل کې دیوالونه دومره لوړ دي چې غره ته ورته وي، او کورونه 4 یا 5 پوړیز وي. ما په هیڅ ځای ان په تبس کې د بابل د تجارتخانې په شان سترې تجارتخانې نه دي لیدلې. د بابل د خلقو خدای مردوک نومیږي، خو د اشتر عبادت هم کوي. دغه لپاره یو دروازه جوړه کړې چې د اشتر دروازه یا ارګ بلل کیږي، او دغه دروازه په تبس کې د مون تر دروازې لوړه ده. د دغه ارګه یا دروازې څخه د مردوج برج ته واټ غځېدلی، او دغه برج داسې جوړ کړه چې شاوخوا واټ یې تاو راتاو وي. په همدې ډول د برج څوکې ته رسیږي، او دغه واټ دومره پلن ده چې څو ګاډۍ څنګ په څنګ پکې تېرېدی شي. دغه برج په بهرنۍ برخه کې ستورپېژند اوسیږي، او هغوی د ستورو حرکتونه اندازه کوي. بدمرغې او نیکمرغه ورځې معلوموي، او ټول خلک د هغوی د قوانینو پر بنسټ عمل کوي. ویل کېږي چې دغه منجمین د کواکبو او ستورو له مخې د راتلونکو پیښو اټکل هم کوي، خو په دې شرط چې دغه سړي ته چې غواړي له خپلې راتلونکي خبر شي، باید د خپلې زوکړې ورځ او ساعت معلوم وي. ما ته د خپلې زوکړې ورځ او ساعت معلوم نه و، نو ځکه هغوی ته ورنغلم. کله چې بابل ته ورسېدم، له مټې خټې د جوړو لوحو په وسیله مې د بابل له تجارتخانو هغومره سره زر راوایستل چې په کار مې ول، او بیا د اشتر دروازې ته نږدې په یو څو پوړیزه مېلمستون کې ایسار شو. دا مېلمستون د هغو شتمنو د اوسېدو ځای وي چې بابل ته راځي، خو په دغه ښار کې کور نه لري. لکه الچي خانان چې کله بابل ته راځي، په دغه مېلمستونونو کې اوسېږي، او د مېلمستون په ستر روان تخت سر چې 40 مریانو لېږدوه د بابل پاچا ته ورځي. د دغه مېلمستون ټولې کوټې داسې دیوالونه لري چې خښتې یې نقاشي شوي او د هندارې په شان دي. کله چې څوک پر دیوالونو لاس راکاږي، هیڅ ډول سیکوالی او لوړې ژورې نه احساسوي. د دې ودانۍ په چت کې چې د ځمکې ډېر لوړ دی، ګلان کرل شوي، او تر څو چې څوک یې ونه ګوري باور نه کوي، او خیال کوي چې زه افسانه وایم. دغه څو پوړیز مېلمستون چې کوشک اشتر نومیږي، له خپلې خدمې او مسافرو سره دومره ګڼه ګوڼه لري چې د تبس د یو محلي په اندازه نفوس پکې راغونډ شوی ښکاري. کله چې موږ په تبس کې وو، نو خلقو به ویل چې بابل د دنیا په څنډه کې پروت دی، او تر یاخوا نړۍ نشته. له دې وروسته چې زه بابل ته ننوتم او د هغه ځای له خلقو سره مې خبرې وکړې، نو ډېر څه مې واورېدل. هغوی به ویل بابل د دنیا مرکز دی، او د بابل ختیځ لور ته دومره ټاټوبي او ملتونه دي چې که څوک 6 میاشتې شپه ورځ سفر وکړي، د دغو ځمکو پای ته به ونه رسېږي. ما په دغو خبرو باور وکړه، ځکه چې په بابل کې مې داسې ملتونه ولیدل چې هیڅ یو په مصر کې نه دی لیدل شوی. او حتی داسې کسان مې هم ولیدل چې پوستکی یې زیړ و. دوی ټول سوداګر ول، خپل شیان چې یو ډول نازک ټوکرونه ول په بابل کې خرڅول، او ما له بابلیانو اورېدلي چې دغه ټوکرونه د پسونو له وړیو جوړ شوي. دغه راز دوی ویل چې ځینې ټوکرونه یو مخصوص چینجه جوړوي. زه دې خبرې ته ډېر حیران شوم، ځکه چې تر هغه وخته مې نه و اورېدلي چې چینجه دې ټوکر جوړ کړي. بابلیان سوداګر ملت دی، او ټول په سوداګرۍ اخته دي، حتی خدایان هم تجارت کوي. هغوی له دې کبله له جګړې کرکه کوي چې جګړه د تجارت لار بندوي، او د شیانو لیږدولو کاروانونه له لارو بیرته راستنوي. بابلیان وایي باید تل ټولې لارې د نړۍ ټولو سیمو ته د تجارت لپاره پرانستلې پاتې وي. سوداګر باید له هر ځایه په آزاده توګه راشي او هر چېرته لاړ شي. خو له بابله د دفاع لپاره یې اجیر عسکر ګمارلي ول، او دغه عسکرو د بابل برجونه او دیوالونه ساتل. د دغه عسکرو د پریډ د سټوري چې د سرو او سپینو خولۍ لري په زړه پورې دي.
ما په ستر کې خیال کوه چې د هغوی خولۍ له زري ټوکرو جوړ شوي، خو وروسته معلومه شوه چې خولۍ له برونزو جوړې شوي دي او پر مخ یې د سرو یا سپینو زرو یو پوښ ورکوي. عسکرو به د خپلو تورو لاستي له سرو یا سپینو جوړول چې وښیي شتمن دي. ډېرې ښکلې جنګي ګاډۍ لري چې ما یې سارې په نورو هېوادونو ان په مصر کې نه دی لیدلی. بابلیانو به ما ته ویل ای مصریه، په کوم ځای کې دې دغسې ښکلې ګاډۍ لیدلې دي؟ ما به ځواب ورکړه نه، د بابل پاچا یو زلمی دی چې لا یې پر مخ ږیره نه وه راشنه شوې. هغه چې کله پاچا شو نو پر ځینې یو سختګي ږیره کېښودله چې وښیي ځوان شوی دی. زه کله چې بابل ته ننوتم ومې اورېدل چې د لوبو سامان او ټوکې یا لطیفې خوښېږي. په مصر کې د طبابت مدرسه دارالحیات دی او دغه مؤسسه علمي مرکز حسابېږي. خو په بابل کې د کار علمي مرکز د مردوک علمي برج دی او ټول طبیبان او لوړ مقامه ستورپېژندي هلته اوسي. ما ډېر ژر د مردوک د برج له یو شمېر ستورپېژندو او ډاکټرانو سره خبرې وکړې او معلومه شوه چې په بابل کې هومره چې نجوم ته توجه کېږي د طب علم ته دومره توجه نه کېږي. بله دا چې په بابل کې د طب علم نظري و نه عملي. او زه کله چې د مردوک برج ته ننوتم ومې چې ډاکټران د ناروغیو د معالجې لپاره بحث کوي، له دې پرته چې په مړیو کار او مطالعه وکړي. په داسې حال کې چې په دارالحیات کې د اناټومي علم ته ډېره توجه کېدله او ډاکټر تر هغه وخته پورې چې په خپل لاس جنازه تشریح نه کړي عملي معلومات نشي ترلاسه کولی. ما غوښتل چې دلته د مردوک د برج ډاکټرانو ته یو لړ یادونې وکړم، خو له دې کبله چې بابل ته نوی راغلی وم فکر مې وکړ چې هغوی به خوابدي شي او تصور به وکړي چې زه ځان پټ شوم او بیا راغلم چې هغوی سپک کړم. پای.